بسم الله الرحمن الرحیم. تیر لیکچر کې موږ ایوني اړیکه ویلا چې ایوني اړیکه څنګه جوړیږي او په دې کې موږ سره کوم فکتورونه دي چې هغه ایوني اړیکه جوړېدو باندې څه کوي اغېز کوي په اسانۍ باندې په سختۍ باندې. نو یو پکې ایونایزیشن انرژي ده. صحیح ده. نو موږ سره دا یو اتوم موږ سره په غاز حالت کې او بدله موږ دومره تودوخه ورکړو چې د اخري مدار څخه الکترون تر لای تناهي پورې دا څه کو دا منګه جلا کو دا تی منګ لري کو. نو دغه مقدار انرژي ته منګه چې یو ایونایزیشن انرژي یو څومره چې ایونایزیشن انرژي کم او مربع منګ سره کیټاین خو جوړیږي او مربع منګ سره کیټاین جوړېدو امکانات ډېر زیات دي. ایونایزیشن انرژي څومره کم او مربع د کیټاین جوړېدو امکانات زیات دي. صحیح ده. نو که موږ وګورو الکلی او الکلی فلزات چې کوم دي لومړي ګروپ والا عناصر همدارنګې الکلاین ارث میټل دویم ګروپ والا عناصر دوی کم ایونایزیشن انرژي لري. نو د دوی دا کیټاین په اسانۍ سره جوړیږي. نو څومره چې ایونایزیشن انرژي کم عمره به کیټاین جوړېدل چې د اساني او په ایوني اړیکه کې باید موږ سره کیټاین جوړ شي. صحیح ده. نو هغه عناصر چې د هغوی ایونایزیشن انرژي کمه وي هغوی به موږ سره ایوني اړیکه جوړوي. نو موږ ویل چې لومړی ګروپ کې لیتیم سوډیم پوټاشیم روبیډیم سیزیم دوی ایونایزیشن انرژي ډېره کمه ده. صحیح ده. نو دوی به موږ سره ایوني اړیکه جوړوي. همدارنګې دویم ګروپ والا عناصر بیریلیم مګنیزیم کلسیم سټراشیم او باریم. بیرین مګنیزیم کلسیم سټراشیم باریم ریډیم. نو اول ګروپ او دویم ګروپ عناصرو ایونایزیشن انرژي کمه ده. نو د دوی کیټاین جوړېدل دا موږ سره چې کېږي دا به موږ سره په اسانۍ سره کېږي. صحیح. دویم فکتور یعنې ښه اسانۍ سره چې کوم کیټاین جوړېږي او مربع موږ سره ایوني اړیکه فیوریبل ایوني اړیکه به موږ سره زر جوړېږي. کیټاین جوړېدل ایوني اړیکې جوړېدل امکانات زیاتوي. دویم الکترون انفینیټي الکترون افینیټي الکترون انفینیټي دا موږ سره هغه مقدار انرژي ده چې کله موږ اخري مدار ته یو اتوم اخري مدار ته موږ الکترون داخل کو نو څومره مقدار انرژي موږ سره خارجيږي یا جذبېږي دغه مقدار انرژي ته موږ چې یو الکترون انفینیټي یو. نو څومره کله چې موږ الکترون یو اټم ته داخل کو نو موږ سره به اناین جوړي انیون به جوړیږي. انیون منفي چارج لرونکي ذره به جوړیږي. ایونایزیشن انرژي کې به مثبت چارج جوړیږي. انیون کې به منفي چارج ذره جوړیږي. څومره چې منفي چارج ذره په ډېره انرژي ذاتي منفي چارج په جوړېدو کې موږ سره ډېره انرژي تولیدېږي او مربع موږ سره ایانیک بانډ چې دی په اسانۍ جوړېږي. صحیح ده. څومره چې الکترون انفینیټي زیاته وه صحیح ده څومره چې ډېر مقدار کې انرژي ډېر اندازه باندې ما سره انرژي ازادېږي او مربع اناین جوړېدل ما سره اساني او څومره چې اناین جوړېدل اساني او مربع موږ سره بانډ جوړېدل چې دا به اساني دا به فیزیبیلیټي امکان به د ایوني اړیکې دا موږ سره زیاتوي. څومره چې الکترون انفینیټي دا موږ سره چې دا موږ سره زیاتوي ډېره انرژي ازادېږي. صحیح ده. نو دا ایونایزیشن دا د فلزاتو دپاره وه او الکترون انفینیټي دا د غیر فلزاتو دپاره شوه. نو غیر فلزاتو کې موږ سره فلورین کلورین برومین آیودین
او همدارنګې اکسیجن، سلفر دویم ګروپ والا عناصر او شپږم ګروپ والا عناصر. نو مطلب دا دی چې کم آینایزیشن انرژي د یو اتوم فلزات لپاره او لوړه الکترون انفینټي صحیح ده، دا به موږ سره کومک کوي چې موږ سره آیني اړیکه دوی ترمنځ شي موږ سره جوړه شي. کم آینایزیشن انرژي د یو اتوم، لوړه الکترون غوښتلو انرژي د بل اتوم، دا دواړه چې دي لږه آینایزیشن انرژي او لوړه الکترون انفینټي انرژي دا موږ سره کومک کوي چې موږ سره څه وکړي، موږ سره آیني اړیکه شي دوی ترمنځ جوړه شي. دریم فاکتور چې دی هغه شبکوي انرژي ده. شبکوي انرژي چې انګلیسي کې دي ته موږ لیټس انرژي چې ورته یو لیټس انرژي یو. نو کله چې موږ سره کرسټل شبکه جوړیږي د دې آینونو څخه صحیح ده، ما سره کیټاین دی همدارنګې اناین دی، دوی یو بل سره په لایتناهي په ترمنځ فاصله ده لایتناهي، او دا زه رانږدې کړمه د لایتناهي نه زه دا دومره یو خاص تعادل حالت له یو ځانګړي حالت له موږ دوی رانږدې کړو، او دې وخت کې دغه مثبت او منفي چارج د یوځېدو په نتیجه کې چې څومره انرژي تولیدېږي چې ما سره جامد مرکب جوړ شي صحیح کرسټل شبکه جوړه شي، دې وخت کې چې څومره انرژي تولیدېږي صحیح ده، دغه انرژي ته موږ څه یو دې ته موږ شبکوي انرژي یو. نو څومره چې شبکوي انرژي زیاتوي، څومره چې موږ سره شبکوي انرژي زیاتوي عمره به موږ سره ایوني کې جوړېدو امکانات زیاتوي، څومره چې شبکوي انرژي لیټس انرژي موږ سره زیاتوي او عمره به موږ سره آیوني اړیکې جوړېدو امکانات زیاتي، میلان به دې ته ډېر زیاتي چې موږ سره آیوني اړیکه جوړه شي. نو کم آیونایزیشن انرژي، لوړه الکترون انفینټي او لوړه شبکوي انرژي دا موږ سره میلان کوي د اړیکې کوم خواته آیوني اړیکې ته. نو څومره چې شبکوي انرژي لیټس انرژي څومره لوړه وي د الکتروستاتیک جذب قوه چې ده د کیټاین او اناین ترمنځ به موږ سره شي دا موږ سره زیات وي. نو څومره چې شبکوي انرژي نزویریشن شبکوي انرژي څومره زیات وي عمره به جذب قوه د مثبت آیونونو د کیټاین او د اناین به د مثبت چارجونو د منفي چارجونو دوی به موږ سره جذب قوه زیات وي. او دا جذب قوه موږ د کوم ځای نه معلومولی شو؟ جذب قوه موږ معلومولی شو د کولمز قانون نه. کولم قانون چې دی COULOMB کولم قوه چې دا موږ سره مساوي کېږي K1 K2 ډیوایډ بای R مربع، او ځینې کتابونو کې کېدای شي داسې چې R په ځای نه دی K1 K2 ډیوایډ بای D مربع، دې دوی ترمنځ چې موږ سره فاصله ده، او K1 او K2 چې موږ سره کیټاین اناین باندې چې کوم چارجونه دي هغه دي، او D چې دا یا R چې دی د دې کیټاین او اناین ترمنځ فاصله ده، او دغه فاصله موږ چې اصل کې موږ سره شعاع ده چې موږ سره د کاتیون شعاع او د انیون شعاع ده.
نو څومره چې چارج لوړی څومره چې چارج چې دی چارج لوړی لوړ چارج او کمه فاصله یعنی لوړ چارج څومره زیاتی او د شعاع کوچنی وي ګوره لکه نو فارمولې ته ګورئ که نه اف مونږ سره دی Q1 Q2 ډیوایډ بای آر زه ویلی شم چې څومره چارج لوړی نو کولم مستقیم تړاو لري چار سره د چارج سره د چارج سره نو څومره چې چارج لوړو څومره چې چارج لوړو جذب قوه دوی ترمنځ زیات الکتروستاتیک قوه به شي دوی ترمنځ به زیات وي همدارنګې څومره چې شعاع کوچنی وه آر کوچنی و قوه به دوی ترمنځ شي دا به موږ سره زیاتی نو قوه به زیاتی څومره چې قوه زیاته وه جذب قوه زیاته وه شبکوي انرژي به موږ سره شي دا به موږ سره زیاتی نو دې نه موږ داسې ویلی شو چې کتیون یعنی مثبت چارج لرونکي ذره کتیون چارج پوه شئ باید اعظمي باید لوړی د اناین چارج هم باید صحیح ده چارج به لوړی د کیټاین او اناین خو د کتیون او د انیون شعاع باید کوچنی د کتیون او انیون شعاع باید کوچنی نو څومره چې د کتیون او د انیون شعاع کوچنی وه او چارج څومره زیاتو صحیح ده د کتیون او انیون شعاګانې سایز د حجم د کتیون او د انیون څومره کوچنی و نو څومره چې کوچنی و نو دومره به موږ سره دوی باندې چارج زیاتی او څومره چې چارج زیات هم به الکتروستاتیک قوه به دوی ترمنځ شي دا موږ سره لوړی او څومره چې الکتروستاتیک قوه زیاته وه هماغومره به موږ سره اینایزیشن انرژي هماغومره به موږ سره شبکوي انرژي زیاتی څومره چې شبکوي انرژي زیاته وه هماغومره به موږ سره لیټس دغه چې دی آیني اړیکې جوړېدو میلان دا څه کېږي دا به موږ سره زیاتېږي که موږ مثال په توګه واخلو مثلا سوډیم آین چې دی سوډیم آین دا کوچنی دی د سیزیم نه سوډیم آین کوچنی دی د سیزیم نه یعنی مطلب د سیزیم غټ دی صحیح ده نو دې له امله د سوډیم آین او د کلوراید آین جذب قوه به د سوډیم او کلورین ترمنځ جذب قوه به دا به ډیره زیاته وي په نسبت د سیزیم او کلورین ترمنځ سوډیم او کلورین ترمنځ جذب قوه به د سیزیم او کلورین ترمنځ به شي زیاته به نو دې له امله شبکوي انرژي به یعنی شبکوي انرژي د سوډیم آین او د کلورین آین دا به موږ سره زیاته وي د سیزیم آین او د کلوراید آین یعنی د سوډیم کلوراید شبکوي انرژي به دا زیاته وي د سیزیم کلوراید آین نه د چا نه سیزیم کلوراید آین نه نو څومره چې چارج لوړو سایز کوچنی و چارج لوړی سایز کوچنی هماغومره به موږ سره شبکوي انرژي زیاته وي څومره شبکوي انرژي زیاته وي آیوني اړیکې به موږ سره میلان به ډېرې ثبات به موږ سره زیات نو دې نه موږ دا شی اخیستی شو څومره چې شعاع کوچنی وه
د یو کتیون یعنی مثبت چارج لرونکي شعاع کوچنۍ وه، صحیح وه، نو ایوني اړیکه به کوي. د یو ایناین لپاره څومره چې کیټاین کوچنی و عمره به دوی ترمنځ جذب قوه چې زیاتی، جذب قوه چې زیاتی نو موږ سره به شبکوي انرژي زیاتی، شبکوي انرژي زیاتی نو ایوني اړیکه به څه موږ سره، ایوني اړیکه به موږ سره قوي وي پکې. دا خو موږ د ایون لپاره، یو انیون لپاره، یو انیون لپاره څومره چې کیټاین شعاع کوچنی وه ایوني اړیکه به چې کوي. او یو کتیون دپاره، یو کتیون دپاره یعنې مثبت چارج لرونکي ذرې دپاره څومره چې د انیون شعاع کوچنی وه، انیون شعاع کوچنی وه نو اړیکه به چې اړیکه به قوي وي. اوس که موږ فعالیت ته وګورو، صحیح ده، نو په صفحه نمبر 70 باندې کوم فعالیت دی، نو هر څومره چې کتیونونه کوچني وي د هغوی کرستلي شبکې انرژي ډیره ده. دا خبره صحیح ده. څومره چې کټاین کوچنی وي هغومره به جذب قوه د ایونو ترمنځ دغه زیاتی، صحیح ده. ځکه څومره چې کیټاین کوچنی نه موږ ګورو دلته ولیکو چې کولم قوه معکوس تړاو لري د چا سره، د شعاع سره. نو شعاع چې څومره کوچنی وه جذب قوه به زیاتی، څومره چې جذب قوه زیاته وه نو شبکوي انرژي به څه موږ سره زیاتی. دویم کې دا چې هر څومره چې انیون چارج لوی وي شبکې انرژي کمه ده. دویمه خبره هم صحیح ده، چارج چې لوی و نه وبخئ، چارج چې څومره لوی، صحیح ده، مونږ ویلي چې قوه چې ده مستقیم تړاو لري د چا لپاره، د چارج سره. نو چارج چې څومره لوی جذب قوه به زیاتی، شبکوي انرژي به بیا مونږ سره شي دا به زیاتی. هر څومره چې د انیون شعاع لوی وي شبکې انرژي به زیاتی. دریمه خبره غلطه ده، څومره چې انیون شعاع کوچنی وه لوی وي شبکې انرژي به کمه وي، ځکه موږ سره قوه معکوس تړاو لري دي. شبکې انرژي مستقیم تړاو لري د قوې سره، او قوه بیا موږ سره چارج سره مستقیم تړاو لري، صحیح ده. او بل معادله چې شبکې انرژي مستقیم تړاو لري د قوې سره او قوه معکوس تړاو لري د چا سره، د شعاع سره. ها د شبکې انرژي د کتیونو د چارج سره نیغ په نیغ اړیکه او د هغه د شعاع سره معکوس اړیکه لري. څلورمه خبره هم صحیح ده. او وړاندوینه وکړئ چې لاندې کومه ایونونو د مرکب شبکې انرژي زیاته ده. دې کې اوس ګوره موږ سره کلسیم اکساید هم دی او مګنیزیم اکساید هم دی، صحیح ده. نو که موږ راشو بیریلیم، مګنیزیم او بیا کلسیم دی، نو د اکساید ایونونه خو دواړو یو شان دي، دواړو کې اکساید ایونونه یو شان دي، خو مګنیزیم چې دا کوچنی دی، مګنیزیم شعاع کوچنی ده، د مګنیزیم شعاع مګنیزیم 2 شعاع کوچنی ده د کلزیم نه، د کلزیم مثبت 2 نه. نو دې له امله موږ سره به مګنیزیم اکساید، د مګنیزیم اکساید شبکوي انرژي، شبکوي انرژي، شبکې انرژي دا به زیاته وي. نو لیټس انرژي د ام جی او دا زیاته ده د لیټس انرژي د کلسیم اکساید څخه. نو آینایزیشن انرژي چې کمه وه میلان به دې ته ډېرې چې ایوني اړیکه جوړه شي. الکترون انفینټي زیاته وه میلان به دې ته چې موږ سره ایوني اړیکه جوړه شي. او لیټس انرژي څومره زیاته وه، لیټس انرژي څومره ډېره زیاتېدله موږ سره، او موږ سره میلان دې ته چې موږ سره ایوني اړیکه شي دا موږ سره جوړه شي. د لیټس انرژي شبکوي انرژي چې کله کیټاین او ایناین یو ځای کېږي په کرسټل شبکه کې یو خاص فاصله باندې،
او دې وخت کومه انرژي ازادېږي دې ته موږ لیټس انرژي او دغه لیټس انرژي دا موږ سره مساوي دی د اف ضرب ډي سره اف ضرب ډي سره. نو که موږ واخلو اف بیا موږ سره د کولم قانون دی نو اف موږ سره مساوي دی اف کا Q1 Q2 divided by D شو یا R شو R مربع شکار چې موږ اخلو نو موږ سره به دا مساوي شي کا Q1 Q2 که دلته زه مثلا D واخلم D مربع دا د کا قیمت شو ضرب D دا D د D سره خلاص شو او دا داسې انډیکریشن که زه داسې واخلم چې F ضرب R لیټس انرژي دا موږ سره مساوي کېږي F ضرب R اف موږ سره کولم قانون دی نو Q1 Q2 divided by R او R به د R سره ختم شي نو موږ سره QR Q2 divided by R دا موږ سره اصل کې لیټس انرژي شو صحیح ده. نو لیټس انرژي چارج سره مستقیم تړاو لري څومره چې چارج زیاتېږي لیټس انرژي به موږ سره څه کېږي دا موږ سره زیاتوي او همدارنګې لیټس انرژي شبکه‌ایي انرژي دا موږ سره معکوس تړاو لري د شعاع سره څومره چې شعاع کوچنۍ وه لیټس انرژي موږ سره څه دا موږ سره زیاتوي. نو ډسټنس فاصله چې څومره کمه وي د شعاع اتومونو ترمنځ شبکه‌ایي انرژي به یې زیاتوي او همدارنګې چې څومره چارج زیات و هغومره شبکه‌ایي انرژي موږ سره څه دا موږ سره زیاتوي. صحیح ده. نو که موږ مثال واخلو صحیح ده چارج بالکل کانسټنټ ونیسه زه ونیسه داسې مثلا موږ سره لیتیم آین دی صحیح ده لیتیم کیټاین دی او همدارنګې سوډیم کیټاین دی او موږ سره پوټاشیم آین دی شبکه‌ایي انرژي به چا زیاتوي مثلا په لیتیم فلوراید کې لیتیم فلوراید سوډیم فلوراید او پوټاشیم فلوراید کې به شبکه‌ایي انرژي چې ده دا به چا زیاتوي صحیح ده. نو ګورئ موږ سره لیتیم سایز کوچنی د سوډیم نه سوډیم سایز کوچنی د پوټاشیم نه صحیح ده پوټاشیم غټ دی سوډیم نه سوډیم غټ دی د لیتیم نه دیو جنا لیتیم فلوراید شبکه‌ایي انرژي به زیاتوي د سوډیم فلوراید نه سوډیم فلوراید شبکه‌ایي انرژي به زیاتوي د پوټاشیم فلوراید نه. اوس که چېرته یو شان کیټاین دي که اناین یو شان انیون نشه که کیټاین یو شان مثال په توګه ما سره لیتیم فلوراید هم شته لیتیم کلوراید هم شته او لیتیم مثلا بروماید هم شته صحیح ده. نو که موږ اوس په نظر کې ونیسو فلوراید آین کوچنی د کلوراید آین نه کلوراید آین کوچنی د بروماید آین نه صحیح ده. نو شبکه‌ایي انرژي به بیا موږ سره د لیتیم فلوراید دا به زیاتې د لیتیم کلوراید نه او لیتیم کلوراید به زیاتې د لیتیم بروماید نه. دلته انیون مسله ده ایون که موږ سره ایوډاید وي نو لیتیم ایوډاید صحیح ده. همدارنګې که موږ لیټس انرژي ته راشو مثلا سوډیم ایوډاید مګنیزیم ایوډاید صحیح ده ایون المونیم ایوډاید راشو نو دې کې به شبکه‌ایي انرژي چا زیاتوي سوډیم مګنیزیم او الومینم. اوکې شبکه‌ایي انرژي څومره زیاته وي هغومره به آیني اړیکه موږ سره میلان ډېر وي. نو سوډیم ایوډاید مګنیزیم ایوډاید او المونیم ایوډاید کې نو الومینم مثبت 3 دا ډېر زیات کوچنی دی سایز یې د چا نه د مګنیزیم نه او مګنیزیم کوچنی دی د سوډیم نه یعنې سوډیم آین ټول نه لوړ دی صحیح ده سوډیم آین ټول نه غټ دی بیا مګنیزیم دیو جنا شبکه‌ایي انرژي د المونیم ایوډاید ایوډین خو ټولو کې مشترک دی نو المونیم ایوډاید
شبکوي انرژي به زیاتې د مګنیزیم آیوډاید نه، او مګنیزیم آیوډاید شبکوي انرژي چې دا به زیاتې د سوډیم آیوډاید نه. او یو بل مثال که موږ واخلو په سوډیم کلوراید کې، سوډیم کلوراید هم دی او سیزیم آیوډاید هم دی، صحیح ده. په دې کې به شبکوي انرژي زیاته وي، دواړه مختلف دي. نو اول به کیټاین یو بل سره مقایسه کړي او بیا اناین، صحیح ده. نو سوډیم آین کوچنی دی د سیزیم آین نه، سوډیم آین کوچنی دی د سیزیم آین نه، او کلوراید آین هم کوچنی دی د آیوډاید آین نه. نو سوډیم هم کوچنی، کلورین هم کوچنی. نو ویلی شو چې سوډیم کلوراید شبکوي انرژي به دا یو شبکې انرژي به سوډیم کلوراید دا زیاته وي د سیزیم آیوډاید. همدارنګې که موږ واخلو پوټاشیم کلوراید او روبیډیم کلوراید، دې کې به شبکوي انرژي چا زیاته وي. نو که موږ لاړ شو ګروپ ته، نو لیتیم، سوډیم، پوټاشیم، روبیډیم، دې نه دا معلومیږي چې پوټاشیم کوچنی دی د روبیډیم نه، او کلورین دواړه یو شی دی. نو دې وجې نه پوټاشیم کلوراید شبکوي انرژي چې ده، شبکې انرژي دا به زیاته وي د روبیډیم کلوراید څخه. همدارنګه که موږ واخلو کلسیم فلوراید او باریم فلوراید، انیونی کانسټنټ دی، کیټاین به وګورو، نو موږ سره بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم او باریم دی. نو کلسیم کوچنی دی، کلسیم مثبت 2 کوچنی دی د باریم څخه، نو شبکې انرژي بیا موږ سره معکوس تړاو لري، مستقیم تړاو لري د سایز کوچنیوالي سره، یا معکوس تړاو لري د سایز سره. نو کلسیم فلوراید به شبکې انرژي زیاتې د چا نه؟ د باریم فلوراید نه، صحیح ده. او بل مثال که موږ واخلو کلسیم اکساید هم دی او پوټاشیم آیوډاید هم دی، صحیح ده. نو که موږ واخلو بیریلیم، مګنیزیم، بیریلیم، مګنیزیم، کیلسیم، او که موږ واخلو لیتیم، سوډیم، پوټاشیم، صحیح ده. نو ویلی شو چې کلسیم مثبت 2 دی، نو دا کوچنی دی د پوټاشیم نه، صحیح ده. کلسیم کوچنی دی د پوټاشیم نه. او که موږ واخلو اکسیجن منفي 2 دی، نو اکسیجن، سلفر، او دا موږ سره فلورین، کلورین، برومین، آیوډین، نو اکسیجن کوچنی دی، اکسیجن منفي 2 کوچنی دی د آیوډین نه، آیوډاید نه. نو ویلی شو چې د کلسیم اکساید شبکوي انرژي دا به ډیره زیاته وي موږ سره د پوټاشیم آیوډاید څخه. نو څومره چې آینایزیشن انرژي کموي، هلیکان انفینټي زیاته وي، شبکوي انرژي یا شبکې انرژي دا څومره ډیره زیاتېږي، او هغومره به موږ سره میلان چې دی ایوني اړیکې ته، دا به موږ سره شي، دا به موږ سره زیاته وي.